أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد او خامخا په تحقیق سره دا خامخا معنی مونږ دا په لقد کې د لام معنی د لام تاکید دی ولقد او خامخا په تحقیق سره آتینا ورکړو مونږه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الکتاب کتاب وقفینا او پر لپس لګلیو مونږه من بعده پستدنا الرسل رسولان پیغمبران وآتینا او ورکړو مونږه عیسی ابن مریم عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې زوی د مریم بیبی دی البینات خکار معجزه وایدناه او مضبوط کړو مونږ دلرا بروح القدس پر روح القدس یعنی په جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام باندې افکلما آیا هر کلا جاءکم چې رابلو تاسو ته رسول یو پیغمبر بما په هغه احکاماتو باندې لا تهوا چې نه بخولو انفسکم نفسونو دستاسو استکبرتم نو تاسو به تکبر وکړو ففریقا کذبتم پس یو ډله تاسو دروغجنه وګڼله وفریقا او بل ډله تقتلون تاسو وجله وقالوا اوید اهل کتاب قلوبنا زمونږ زړونه غلف په پرده کې دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی په دوی باندې الله تبارک وتعالى بکفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون نو ډیر لږ د دوی نه ایمان لرونکي دي ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب من عند الله د الله تبارک وتعالى د طرفنا مصدق تصدیق کوونکو لما د هغه سو معهم چې د دوی سره دي وکانو او دوی من قبل وړاندې د دینه یستفتحون فتح به غختلا کامیابی به غختلا طلب د کامیابی به کولو علی الذین کفروا په کافرانو باندې فلما جاءهم پس هر کله چراغلو دوی ته ما هغه کتاب یا هغه دین یا هغه احکامات عرفو چې پیجندل دوی یا هغه هدایت یا هغه پیغمبر چې دوی پیجندلو چې کله دی تراغلو کفروا به دوی کفر وکړه په هغه باندې انکار وکړه هغه نه فلعنت الله پس لعنت الله تبارک وتعالى دی وی علی الکافرین په کافرانو باندې بئسما ډیر بد ده غسیز اشتروا به چې واغستل دوی په هغه سره انفسهم زانون خپل یعنی د هغه په بدل کې خپل زانون خرڅ کړل ان یکفروا دا څه شو ان یکفروا دا چې انکار کوي دوی بما د هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى بغيا لسرکشی د وجنا ان ينزل الله دا چې نازلوي الله تبارک وتعالى من فضله فضل خپل على من په هغه چا باندې یشاء چې خوښي شي من عباده د خپل بندگانو نه فباءوا پس اختشوا دوی بغضب په غضب باندې على غضب د پاسه د بل غضب وللکافرین او شتد د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب رسوا کوونکی واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان قبول کې ایمان راوړې بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى قالوا نوایدوی نؤمنو آیا مونږ ایمان قالوا وایدوی نؤمنو مونږ ایمان لرو بما په هغه څه باندې انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په مونږ باندې ويکفرون او دوی انکار کوي بما وراءه په هغه څه باندې چې سوا د دین دی وهو الحق حال دا دی چې دا حق دی د قران مجید حق دی مصدقا لما معهم تصدیق کوونکی دی د هغه سیس د هغه احکاماتو چې د دوی سره دي قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم فلم تقتلون انبیاء الله فلما فسول تقتلون قتل کول تاسو انبیاء الله انبیاء نبیان د الله تبارک وتعالى من قبل وړاندې د دینا ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان ولقد جاءکم
او خامخا په تحقیق سره راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات پخکارا نخو سره پخکارا معجزو سره ثم اتخذتم بیا ونیولو تاسو العجل سخی په عبادت سره من بعده پس ددنا وانتم ظالمون او وی تاسو ظلم کوونکی واذ اخذنا او هر کله چې واغستل مونږه میثاقکم کلک وعد استاسونا ورفعنا او روچت کومونږه فوقکم استاسو د پاسا الطورا کوهتور خذو ونسی ما اغه احکامات آتیناکم چې درکړی دی مونږ تاسو ته بقوه په قوت په مضبوطیا سره واسمعوا او وره قالوا ندیئویل سمعنا ورد المونږه وعصینا او نافرمانی وکړل مونږه واشربوا او اسکول شو فی قلوبهم یا واشربوا اسکل شو فی قلوبهم د دوی په زړونو کې یعنی د دوی په زړونو باندې العجل محبت دسخی بکفرهم په سبب د کفر د دوی قل ورته فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم باسما ډیر بد د خبره یامرکم به چې حکم کوي تاسو ته په هغه سره ایمانکم ایمانونه دستاسو ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان لرونکي قل ورته فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان کانت کچریوی لکم ستاسو د پارا الدار الاخرة کور د اخرت عند الله د الله په نسبان دی خالصتا په خصوصیت سره خالص تاسو د پاروي من دون الناس سوا د خلقنا فتمنوا الموت پس ارزو د مرګ کوي ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی ولن يتمنوه او دوی به هرگز تمنا او ارزو اونکی د دغه مرګ ابدا همیشه بما قدمت په سبب د هغه څه چې وړاندې لګلی دي ایدیهم لاسونو د دوی والله او الله تبارک وتعالى علیم پویا دی علم لرونکي دی بالظالمین ظالمانو لرا الله په ظالمانو باندې خپوه دی ولتجدنهم او خامخاطب بیامو می دوی لرا احرص الناس ډیر حرس کوونکی د خلقنا ډیر لالچ کوونکی د خلقنا علی حیات په جن باندې ومن الذين او د هغه کسانو نا اشرکو چې مشرکان دي یود احدهم خوخوی هر یو کس د دوینا لو يعمر کاش چې عمر ورته ورکړي شي الف سنه زرکالا وما هو بمزحزحه او نه د خلاصون کې د من العذاب د عذابنا ان يعمر دا چې عمر ورته ورکړي شي والله بصير بما يعملون او الله تبارک وتعالى لدون کې په هغه سبان دي چې دوی کوم عملونه کوي